په دې پسې دعوت ورکومه د سید ګل جمال پښتو ادبي جرګې پریس سکرټر زمونږ ډېر ښه خدمتګار ملګری دی جاوید علي غمګین صاحب ته چې هغه راشي او تاسو ته خپل کلام وړاندې کړي. اول خو ټولو مېلمنو ته په خیالي ویم نیکمل مظلوم صاحب دومره ټیم وایستو راغلی ټولو ته د زړه نه ډېر هرکلی وایم او څو شعرونه ویم غزل نه مخکې چې ګناه مې داسې څه چې ما خیرو باندې وباسې ګناه مې داسې څه چې ما خیرو باندې وباسې او د خپل در نه بیاره په دیګو باندې وباسې مننه ګناه مې صرف دا وه چې ما مینه تا سره کړه ګناه مې صرف دا وه چې ما مینه تا سره کړه او دا ځکه مې نن داسې پر اخو باندې وباسې او د ټول عمر د مینې قیمت دا و چې تا راکړو د ټول عمر د مینې قیمت دا و چې تا راکړو چې نن مې په ژړا او په سلګو باندې وباسې نیمه نیمه شپه به وه ګوجره به وه د شعرونو ته له غوږ کېدی دا ینګ هلکان چې کوم دي که نه پیغام هم پکې شته وایي نیمه نیمه شپه به وه ګوجره به وه سمه یو بیمه به وه ګوجره به وه او مونږ ته خپل بابا چې به شروع کړله مونږ ته خپل بابا چې به شروع کړله ښکلې شان کیسه به وه ګوجره به وه او ډېر به خوشحاله مېلمنو ته مونږ ډېر به خوشحاله مېلمنو ته مونږ توره وکاوه به وه ګوجره به وه او و به د رباب منګي ټکور پکې و به د رباب منګي ټکور پکې ښکلې تماشه به وه ګوجره به وه او بې د چیلم نورې نشې چرته وې پاروګي به وې بې د چیلم نورې نشې چرته وې صرف دا نشه به وه ګوجره به وه او صرف مشرانو کشران به نه وو کله چې جرګه به وه ګوجره به وه او اوس په هر مالت کې ځان ته جوړه شوه اوس په هر مالت کې ځان ته جوړه شوه کلي کې یوه به وه ګوجره به وه اوس په هر مالت کې ځان ته جوړه شوه کلي کې یوه به وه ګوجره به وه او چا به هم د مشر نه مخ نه اړو چا به هم د مشر نه مخ نه اړو کلکه فیصله به وه ګوجره به وه او اخیری شعر دی چې اوس هغه مزې جاوید نشته دی اوس هغه مزې جاوید نشته دی او داسې ښه مزه به وه ګوجره به وه